وتعز من تشاء وتذل من تشاء. واقعي یا الله چې وغواړې نو خپل بنده له عزت ورکړي او چې وغواړې نو خپل بنده د ذلت او رسوایۍ په داسې دلدل کې ګیر کړي چې په خپل بند باندې نه پوهېږي. ریاضه بچی تا ته خو پته ده چې زما خپل اولاد نشته. څنګه چې دا کاروبار په خپل مهنت باندې تر دې مقام را رسولی دی نو زه غواړم چې وړاندې دا کاروبار هم تو چلی بچې، ولې چې زما نه مخکې څوک شته او نه رستو. تا ته ما د خپل زوی غوندې کتلي دي، ته مخکې م زما زوی وې او نن هم زما زوی. نن نه پس تا کاروبار پوه شه او ته پوه شه. سلیم اشنا وخت او حالات ډېر بدل دي. مخکې به د پښتون شان د هغه توره وه او نن سبا یا دا کونډه برید او یا دا توره شپېلۍ. وادي ولید سلیمه په دې پښېماله ته زموږ یار او د انګار خان د ګروپ سړی د پیښې خدمتمنې یار. سلیم خان هم د یارانو یار دی او تاسو زما ډېر ګران یې. زه خو انګار خان یار. انگارم سورنگارم توبه خدای توبه ستا ډېر ګنهګارم ډېر ګنهګارم ډېر. انگار خان یم انگار خان دې دلبریو رنګیني ته ډېره ښه پته ده. څنګه چې انگار خان د خپل بدخوا دپاره ښامار دی داسې د خپلو یارانو دپاره ګل ګلزار دی. پوه شوئ؟ خفه نه شئ، زه معافي غواړم، زه لږ لیټ شم.
زه ستاسو شکریه ادا کوم چې خپل قیمتي وخت هم ما له راکړو او خپل ډیرینګ هم ما سره وکړو. سلیم خانه هغه ورځ به کله راځي چې زه ستا د ژوند ملګرې جوړه شم؟ ورځ به ډېر راشي، زه صرف انتظار وکړم. هغه ټیک ده، هسې نه چې د انتظار د ورځې دومره اوږدې شي زما د زړه ارمان په زړه پاتې شي. دا دې خبره مه کوه، ناامیدي ګناه ده. امید ساته امید باندې ټوله دنیا خوړلی شي. سلیم خانه هغه خو صحیح ده، په امید باندې خو زه ژوند تېروم. ریاض پلاره تا خو ما زما د خبرو جواب را نه کوم. په انسان باندې هر رنګ حالات راځي، دا د الله یو امتحان دی. 50 سینګه او 50 سینګه سینه د خبرې له رنګ ورکو. ته وایې چې ما نو خبره کړې نه ده، زما خبره داسې لوړه تېره کړله. مه خانده راته. ریاض مورې تا سره ما د زړه نه مینه کړې ده، ځکه خو مې ستا ترخو خبرو ته د صبر هار اچولی دی. ته زما د زړه نه خوښ یې. السلام علیکم مورې. السلام علیکم بابا. ریاض زوی روټۍ خو خوړلې ده نه؟ نه مورې زه روټۍ نه خورم. زه چې تا بابا ووینم نو لږه مې په خپله مړه شي. وادي ورځې له ریاض مورې، ریاض زما زوی دی، ستا سلیم زوی د ده نوم ته هم نه رسي. بس که خواره پر ریاض خو تا نه عزیزان رخته یو نه یو ورځ به سلیم له به الله ښه ورځ ورکړي، د ښې ورځې خاوند بشي. الله دې وکړي چې داسې وي. د سلیم نه د ښې تمه مه کوه. سړیه مونږ به دواړو زامنو ته دواګانې کوو چې الله دې په نیغه لار راواړي. ایس ګرانه سلیم خانه ستا کامیابي ډېره اسانه ده، ډېره. څنګه ماجده سبا سبا راته ووایه د بوس لاندې اوبه مه بوځه. صبر وکړه. ویم درته بیړه مه کوه، په بیړه باندې خلک خپل منزل ته نشي رسېدی. دا څه خبره وشوه یار، لار راته ښایه لار. زما پوزیشن خو د پلار په مخ کې زیرو دی. ما ته پته ده اشنا، ما په خبره باندې لږه معنا وکړه. اول به خورې د ځان غوښې، بیا به خورې د ښکار غوښې. ټیک ده یار، ډېر د صبر نه کار واخله. خو څوک هم بیا هم د هرڅ سوچ د رسول ما پسې ګرځي. ښه ده چې رالې، کنې زما خو د صبر پیمانه ختلې وه، او بیا د مینې انتظار خو د نفرت د انتظار نه هم ګران دی. دا هم ښه ده، د یوې خبرې اندازه خو ماته ولګېده. اندازه؟ مطلب دا چې یوازې زه نه، ته هم ما سره مینه کې. د خپل ځان نه هم زیاته
خو افسوس دا دی چې د 2 مهینو زړونو منځ کې دا انتظار نه وي دا به ډېره ښه وه. داسې مه وایه ریاضه، انتظار چې څومره هم زیاتې نه دومره د 2 مهینو په منځ کې روغه راولي. چې دا خبره ده نو بیا په دې خوله باندې د انتظار د بدو نوم وانخلم. واه یارانو واه آفرین دې شي او ستاسو په سوچونو یو خوا دلبری دی نو په زړه باندې نری دی او بل خوا رنګین خان دی ما وی کتنه د اسمان دی چې ستاسو د حوصلې دا کارنامې مې وکړې نو دا زړه سر وړلی مې ډېر خفه شوی ډېر. مونږ اوس دلان نیو انګار خان ستا یارانیو او پتا باندې ودانیو خو چې د 2 ټکو خلک درته په کلي کې خانان شي کنه نو بیا خپل پوزیشن ډاون وګڼه. خان جی دلبره ټیک وای. انګار خان د شوکتي ویریا په ترکه باندې روان دي. هغه چې تاسو په ترکه باندې روان وي نه به مو څوک کرداري پاتې شي نه به په دې علاقه کې ستا بدماشي پاتې شي. و زما ښایسته ګلونو واه خدایا خبره مې په دې ښکلا وګورئ چې د انګار خان به په دې علاقه کې دهشت او بدماشي ختمه نه شي. ولې چې دا علاقه مې د سود په پیسو کې داسې ډوبه کړې ده چې دا خلک به مړه شي خو د انګار خان د قرضه به خلاص نه شي. ولې چې انګار خان یم انګار خان. توبه خدایه توبه ستا ډېر ګناهګار یم ډېر. د ریاض پلار اسیا بس غصې مه کوه. الله به مې سلیم یو نه یو ورځ کامیاب کړي په ښه کاروبار به ولګي. ښځې ماله دروغو تسلیانې مه راکړو د دې نه لږه نه خو زه ډېر امیدوار وم چې دا به زما ملاتړ جوړ شي. بابا دومره سپک راته مه ګوره یو ورځ به زه هم په روزګار شم. بابا زه به رومبېږم بېرته بیا به ځم دفتر ته. ورشه بچې اشاروم دې په دې نه چې دا د کور پایه به څنګه چلي. الله دې مل شه. ریاض بچی دا سلیم روز دې په روزګار ته که نه مورې ما څه ویلي دي او بل سلیم خو زما رور دی خو خیر په ما باندې ناوخته دی ما پسې راځي. بچې الله مل شه. سلیمه بچی ودې کته پر ورپسې به خامخا ځې او ګوره کار ته به توجه وي داسې نه شي تر ور شکایت ته راشي نو ښه به درني. تاسو خو ناستې خو دا راته ووایي چې ریاض صاحب به دفتر ته کله راځي. او کنه جی شی وي کنه چې موږ ته پته ولګي چې څه وخت به راځي. که ستاسو دا کار ډېر ضروري وي نو ما ته ووایئ ریاض خان زما ورور دی. نه نه جی داسې څه خبره نشته خو موږ وایو چې ریاض صاحب به دفتر ته کله راشي. هغه به هم راشي خو تاسو په ما به غصه کولی شئ. مسله نشته خیر بیا به راشم. سلام علیکم. دلته که زما ورور پیسو سره لوبې کوي او موږ ته وخوښه سپو خوړو.
تاسې مه وایه، تاسې خبرې خو د شک بنیاد لا وده ورکوي. په ما باروسه وکړه. زه څه وکړم ریاضه؟ ځکه مې ستا په مینه باندې شک وکړو. ما خو وې جوړې زما مینه یک طرفه ده. تاسې وهم کې زما په زړه کې صرف او صرف ته اوسېږي. دا خو زه هم ویم چې زه تا سره مینه کوم او زه خپله ټوله زندګي ستا په نوم باندې تېرول غواړم. دا خواهش خو زما هم دی چې زه ستا او ته زما د ژوند ملګري جوړه شي. الله دې وکړي. انګار خان زما د هغو کامیابي زما ناکامي ده. رښتیا وایي انګار خان، دا غریب خو د مور او پلار د سترګو ډېر پرېوتی دی او هغه ورورې د مور او پلار د سترګو تور دی. انګار خان زما په زړه باندې وبلیږي وو د هغه هم د انتقام. وساده ګله وساده ګله، ما له پته ده چې ستا د انتقام اور به څنګه مړ کېږي. اوې ته دا ویل غواړې که نه چې دا ټول هر څه زما په لاس کې راشي. خانجي لرې سلیم خان د زړه خبره وکړه. دلبریا ضرور خو مور او پلار ته روکړه ورکوي روکړه. مطلب میں دا دے چې حیا حیا سب سے بڑا روپیہ. اے سلیمیا سوچ و فکر نہ بکار علی هله به دلدار علی پوه شوې. ټیک ده انګار خان، خو زما لپاره ډېره ګرانه ده. ډېرې ګرانې خدای ته اساني وار مه خطا کوه سلیم خانه. وخت او حالت د انسان د پاره په خپله بدل شي، خو ته خپل حوصله مضبوطه ساته. دلبریا دلبریا خوب خندا په بېغمۍ کې دي رحمانه، چې په زړه یې د یار غمي څه به خوب څه به خندا کا. دې ټولې علاقې ته پته ده چې انګارم سور انګارم، خو توبه خدای توبه ستا ډېر ګنهګار یم. د دې غریب تابعدار یم. خانو تر یاس خانې چې نه په ځان او نه په جهانې ته جوړ زما د خانانو دهشت نه نه خبر. ستاسو دهشت خو ستاسو د مخون نم څرګند دی، خو زه پوه نه شوم چې تاسو زما مخې ته لکه د دیوال ولې ودرېدئ. ستا مخې ته ځکه ودرېدو چې تا تر خپل قد اندازه ولګي چې ته څومره اوبو کې او مونږ خانان کم ځای ولاړ یو. تر دې په شکل ګیدړې او د انګار خان دهشت په دې ټول دنیا باندې خور. څنګه چې زه په حلالو روزي ګټم داسې په حلاله سبق درکوم چې بیا د چا مخې ته نیغ نه کېږئ.
مړه صحیح لاس هم خلاص او توره مو تېره اوس هم څه وکړه چې لا بیا به ګورې ښه ده چې ته رالې چې تا ته زه رایاده شوم ما ته خو پته ولګېده چې ته زما په انتظار باندې ډېر غوسه یې غوسه به نه یم چې تا سره د ما د مینې اړو احساس نشته چې زه تا سره څه نه مینه کوم چې زما په زړه کې ستا راپاره ځای نه و نو بیا زه ستا خوا سره راتلم زما په زړه کې صرف ستا مینه ده ته رښتیا وې سلیمه زه بلکل رښتیا یم که یقین دې نه راځي نو زما په سترګو کې وګوره चाची 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 दरिया जो खाना में सर जंग बैठो बैठो सड़ी होश में सकेगी जुए तोशा हमारा खबर रखता हुआ चाचा या अल्लाह उठने की भी तैयार है चला बा जुए सोशो तो गुड परासी भाभी जुए रागले उनका तेरी مورې ما جنګ نه غوښتو خو زه مجبوره شوم او بیا بابا خو راته ویلي و چې په ځان دې افت راشي نو بیا به د خپل ځان خیر غواړي ټیک ده بچې ما ویلو خو دومره ګرمه به نه خورې چې خپل تعلق یې وسوځې او بیا هغې خانان دي بچې بابا دې ټیک وایي دشمني خو د میږي په خانه ده او نن سبا خو د فتنې هغه دور چلیږي چې خورس کې به خپله او په خیمه کې به درنه ته دبلي ټیک ته مورې زه پوه شوم خو چې ستاسو دعاګانې را سره وي څوک مې یو ویښته هم نشي ازارولی بچې ستاسو د لاسه خو زموږ زړونه په ونو غنو وي زموږ زړه خو هر وخت راویځانده وي همدغه وسوسې وي چې زموږ زامنو په چا سره جنګ شور نه وي کړی بچې مور دې رښتیا وایي نن سبا حالات داسې جوړ دي چې انسان په خپل بند باندې نه پوهېږي بابا الله دې داسې حالات نه راولي چې سړی پکې پاگل او لیونی شي ګورئ تاسو ته ما مخکې ویل چې په ما به غوسه وکړئ خو پته نشته تاسو به مې اقبال ولې نه کوئ ستاسو خبره ټیک ده خو موږ خپل ډیل ریاض صاحب سره کوو ترشا وي سلیم خان ته مه خفه کېږه موږ به بیا راشو ټیک ده ټیک ده چې په ما کار نه کوئ پیا کې دې نه ځئ نواب خانه راځه چې دې دې نه ځو انګار خان زه نن د خپلې سترګې تا سره نشم ملاولی او انګار خان ما ته هم د خپل ځان ډېر ملامت ښکاري ځکه چې د ناکامۍ څېرې مونږ په خپل مخ باندې اچولي خپل مخ باندې غلی شئ درته وایم غلی شئ دا زړه خو مې غواړي چې په دې خپلو لاسونو دنه سا وباسم خو څه وکړم یاران مې که مې وژنم نو خپل لاسونه ځان نه کټ کوم لاسونه خو پته نه لګي چې په تاسو باندې څه وشو ټول عمر مې په تاسو باندې د جړ دې وړه خوړلي دي خان جي بیا لپاره به خیال کوي اوس یې معاف کړه دا جلالې ملا په زخمونو باندې مالګې دوړوي مونږ ته پته را چې مونږ ستا پوزه پرې کړه او دا هغه ریاضي نه مو والو خوړه ټیک په انګار خان دې سره ستاسو بدماشي له لیول نه راښکته شوه خو څوک مجبوري بده بلا ده بده بلا سر دې وخوري هغه بلا چې تاسو پسې شوې ده د دې انګار خان بدماشي او دهشت وه
جنگ ختم نشي ولې جنګار یم سورنګار یم توبه خدایه توبه ستا ډېر ګناهګار یم ډېر ولې چې په دې ځمکه د بدماشانو پلار یم پلار یم ما ورس غلطه خبره ده سمه ته نه کا چې ته به مانه خپه شو خپه کېږم به نه هغه خو زما ډیلرانو چې هغې نه راځي نو دا فټري او دا کاروبار به څنګه چلیږي چې زه نه پوهېږم نو باید ته پېښه او کاروبار نه پېښه زه نه لاړم دفتر چلول ته ګوره او ته ګوره اخر دې الک سره زه څه وکړم خو مورې زه پرې ډېر زیات پریشانه کړی یم زویا هغه ستا کشر ورور دی او ته یې مشر ورور یې که تاسو یو بل کې داسې مشکوک روان یې نو اخر دې خبرې ته به جوړېږي څه هغه خو ستا د پلار تر پامه چپ راغلی دی بیا څه چل شوی دی ما خو هم پوهېږئ که نه خبره دا ده بابا چې ما د مور خبره غزاره نه کړه او سلیم مې ځان سره په کار کړو دا کاروبار کول او پیسه ګټل څه اسان کار نه دی ریاض رښتیا وایي ښځې دې کاروبار دپاره زما زوی ډېر محنت کړی دی ریاضه بچې چا څه ښه ویلي دي هرې تورې شپې پسې یو روڼ سهار ضرور راځي خیر دی بچې کشر ورور دې دی ته ورسره ګزاره کوه پوهې به شي پوهې به شي سلیما نن به راته سپا سپاوې چې ستا څه مجبوري ده چې ته ما خپله ول نه غواړې که وخت راشي تا ته به پته ولګي زما څه مشن دی د سلیما نه نن به راته خامخا وې چې څه خبره ده ګورې بیا به درنه زه خفه شمه لیونی ته وایي نه پوهېږي که اورېدل غواړې نو بیا ووغه سلیما هغه ستا مشر ورور دی او بیا ستا په زړه کې داسې خبرې پرتې دي زه رښتیا یم تر څو مې خپل ورور نه ما د خالمي ترلاسه کړی د هغې به قراره کې نه ده پوه شو او که نه ماجده یار یوه خبرې صلاح سره کوم زه ډېر پریشان یم زه څه وکړم په څه خبره باندې نه پریشان یې ته خو زما یار یې که نه ما ته ووایه که نه خبره دا ده یار زما مور او پلار زما د ورور په صفتونو نه مړېږي سلیم خان یار څه مطلب و زه خو ستا په خبره پوه نه شوم مطلب دې زه پوهېږم یار زما د ورور د بربادۍ څه سوچ وکړه چې دا بیټري او دا پیسې زما په لاس کې شي سلیم خانه دا خبره ده سلیمیا ما خپله وعده پوره کړه واله دا روپۍ او نورې روپۍ به تا زما رنګینې ته ورسوي خان ما خپله وعده پوره کړه او تاسو خپله وعده پوره کړه منم چې تا وعده پوره کړه خو نن نه پس تاسو کارخانه او کاروبار شو زما مطلب مې دا دی چې تاسو کوئی صفا ورځه سلیمیا ورځه دروزه ما ورکا او تیلې دې ورته اوس دې په خپله وایي یارانو تاسو ته خو پته ده که نه چې زه د ځانه بر نه منم په دې علاقه د بل چا سر نه منم
ولې چنګار یم سورنګار یم توبه خدایه توبه ستا ډېر ګنهګار یم ډېر ګنهګار یم کنه ودرېږه کارخانې ته په ور دننه کېدو تکلیف مه کوه خان زه پوه نه شوم پوه به شې زما د خولې نه او اوس به پوه شې ولې د نن نه پس دا کارخانه اوس زما ده ځکه چې ستا هغه خوږ ورور سلیمي دا په ما خرڅه کړې ده پوه شوې د دې چاپیانو حقدار اوس ته نه زه یم زه ولې چې زما نوم انګار دی او سور انګار دی توبه خدایه توبه ستا ډېر ګنهګار دی ډېر پوه شوې رښتیا وایي ریاضیا دا کارخانه د انګار خان شوه زړه ترې د صبر تعویض واچوه او ورک شه زموږ د مخې نه یا الله ته مونږ واکدارانو لا پوهه راکړې پوهه راکړې که دا کاروبار ما د هغه په حواله کړی نه وي نو نن ما هغه مور او پلار په سرو سترګو نه جړل په سرو سترګو نه جړل خدایا ته ما ته معافي وکړي ما ته معافي وکړي الله او د هغې مور او پلار په زړه باندې د رحم اوبه تویېږي د رحم اوبه تویېږي ما پورې ولې خاندئ دنیا دوکه ده تاسو هم لیوني یئ دا ټول لیوني دي زه پاگل یم پاگله زه هم لیونی یم تاسو هم لیونیان یئ تاسو د شرم نه درځي تاسو د غریب نه څه غواړئ زه یې خپله لار نیسئ دې ته وګوره ته دې کې میلو ګډېږي دا ټول لیوني دي زه هم لیونی یم ریاضه دا تا ځان نه څه جوړ کړي دي سله دا ټول خلک ځان پورې خاندي او ما پورې راځه چې ځو دا باسې ګپي دنیا ټوله لیونی ده زه خپله پاگل یم دا ټول لیوني دي دنیا ټوله پانی ده ha 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 ha
انګار خان نن خو دې غریبانانو سره ډېر سخت زیاتی وشو. انګار خان ما ته خو پته ولګېده چې څنګه خوشحاله راغی، څه چلو شو؟ وغلی شه د غریبانانو ټیکهداره. نن نه 20 کاله مخکې زما پلار د دې فیکټرۍ پارمانو، زه د دې فیکټرۍ پارمانو، او نن زما ارمان پوره شو. رنګینیا هغه فیکټرۍ ما په خپل نوم کا، په خپل نوم، ولې جنګار یم، سورنګار یم. انګار صاحب واقعي سورنګاري چې پاس سدي ولې ور پورې کور. رنګینیا یوازې مې پې اور پورې نه کو، تباه برباد مې کو، دا څه نه مې صفا کو. ولې چې زما نوم انګار دی، سورنګار دی. خو توبه خدایه توبه، ستا ډېر ګناهګار دی، ډېر ګناهګار. پرېږده چې دا اریازې عمده ښکرنګ پاگل ګرځي، پاگلو. जंग शोर होने के हाँ अल्लाह मर्शा बच्चों अल्लाह कामिल का माशाअल्लाह जमा बच्चे को लिर तकड़ा शेवे दे हाँ तो है बच्चे तासूर कर शाबाश सबक तो तवज्जो से बखैर अली रियाज से कम दे और सबक के तकड़ा दे और सही स्कूल मास्टर भी जी ढेर कमजोर है شکر ته سره خواري کې خو به تکړه بشي توخه بچي تاسو لیکل دا لیکن به خوشي خبرتي دریاس پلارا دریاس په سکول کې صفاتونه کیږي او وی سرین دی نه راځي سریم سره وسکو ریټینګ هم ډیر ګنده دی خزه دا خلک چې تور سره خواري کې تکړه بشي ماشومان دي
سوای زه غوسه ستا په مینه کې یم زه غوسه ستا په دې حال یم چې تا غلطه لار خپله کړې ده زما مینه زما مور مو جوړېږه و ظالمه زه خو ستا د ښې دپاره ویم ستا د لاسه ستا په مور پلار باندې څه تېرېږي او ستا د لاسه ستا د رور څه حل دی او نن ستا رور پاگل شو او د هر چا د خندا شو ستا د لاسه سلیمه نو درته مینت کوم چې په سمه لار روان شه ما درته ویې نه چې زما مور مو جوړېږه دنیا ټوله دوکه ده دا ټول لیوني دي زه خپله پاگل یم ریاضه وای ته خو جینۍ یې او دا ما سره خبرې ولې کې ریاضه راته څنګه خبرې کې زه خو ستا مینه یم وینه راکې ښه ډېره ده وینه مه کوه پهلوان یې مه ګوره پهلوان ریاضه دا به دا څه وشو ته خو جوړې خفه شي دا دنیا ټوله دوکه ده دا ټول لیوني دي زه خپله پاگل یم دلتم خو پورا نه کا خو هغه جهان کې به ګورو
واقعي واقعي راقارم سورانقارم دوما خدا دوما واقعي تستاجر समाज में हमने नहीं करेंगे तो देखा बच्चा जो समाज में पकड़ो में नाड़ो सरिया अधीन तपोसु का بچه تاسو ماسوي خو نه لیدلې ما نه مې لیدلې دا څه وخت تیر شوی خو بیا مې نه لیدلې راځه راځه بیت څه تلې دې چې وی ګور راځه یا الله زما مې پیدا کړ خدای چرته به ماما وګوره ما وਹੀ زه ته لیونی خو نیمه ولا خدای دا مانو انسان له ته دلاور خو لري چې دا ته منډه و پته وای رخصه شابه وزیرا شور ده څه دی راځه چرته زما زوی نه وي ریاض بلای دا خو ریاض دی اوه خدای زه خو داسې دا حالات څه شوي دي خدای ریاض بچې دا پسې خو مونږ ټول کوڅې چاړ کې چرته یې اوه خدای ډوبه شو ولې چیرې خورې وږي روټۍ یې لروړم کېنه کېنه دا والي جاړې مه تاسو نو چې سوالي باندې جاړې مه تاسو نو بیا بل هم وړم بل داسې دا حالات نشه منې دي نشه منې دي مکړه داسې بې اسرې څوک په جهان ربا ته د داسې زخمي زړونو مددګار شي